السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د سیفټي یو نوی ویډیو سره حاضر یم. زموږ نن چې کوم ټاپک دی هغه دی ایز لو ایز ریزنیبلی پریکټیکیبل. دا ډیر زیات استعمالیږي په سیفټي کې، خو ډیر کمپلیکیټډ کنسپټ نه دی، سمپل کنسپټ دی، خو د دې زده کړې ضرورت دی. د دې مطلب دا دی چې کله موږ یو هیزرډ کنټرول کوو، په دې وجه باندې کنټرول کوو چې دې نه د حادثې ریسک وي، او که حادثه وشي مثلا یو کمره کې هارډ ورک کیږي او هغې کې د 1,00,000 روپو سامان پروت دی، که خدای مکړی کې اور ولګي موږ ته به د 1,00,000 روپو نقصان وشي. اوس د دې نه بچ کېدو لپاره موږ کنټرول میجرز اپلای کوو. کنټرول میجرز چې کله موږ اپلای کوو نو هغې باندې هم څه خرچه کېږي. مثلا دا چې تاسو فایر ایکسټینګویشر روړی کېدی، پرمټ جوړ کړئ، د اوبو بکټ کېدی، فایر واچ هلته کې چې کوم دی ولاړ وي هارډ ورک پورې، چې کوم کمبسټیبل میټیریل یا هغه ځینې لرې شي چې کوم نشي لرې کېدی هغه په فایر بلانکټ باندې موږ کور کړو. دا ټول کنټرول میجرز دي. دې کنټرول میجر باندې مثلا زموږ خرچه راځي 2,000 روپۍ. نو په 2,000 روپۍ خرچ کول باندې موږ د 1,00,000 روپو سامان د سوځېدو نه بچ کوو، نو ځکه موږ کنټرول میجرز اپلای کوو. که موږ داسې کنټرول میجرز پروپوز کوو چې هغه ډیر زیات ایکسپنسیو وي، هغه د هغه نقصان نه زیات ایکسپنسیو وي، نو بیا کنټرول میجرز نه ښه خبره دا ده چې سړی ریسک والي. مثلا که موږ ته څوک ووایي چې یاره تاسو هارډ ورک په سایټ باندې مه کوئ، دا بهر تھرډ پارټي له ورکړئ چې هغه ځکې کټ کېږي او بیا وروړي، د هغه کوم پروسس چې دی فار ایګزامپل یې باندې 1,50,000 روپۍ خرچه کېږي، او چې کوم تاسو سامان بچ کوئ د هور نه د 1,00,000 روپو دی، نو دا کنټرول میجر ذهني یا منطقي طور باندې، عقلي طور، شعوري طور باندې چې کوم دی پریکټیکیبل نه دی، پریکټیکل نه دی. نو مونږ به داسې کنټرول میجرز اپلای کوو چې هغه کومه خطره چې مونږ کوم ریسک چې مونږ کنټرول کوو یا ابیډ کوو چې هغې نه هغه خطره هغې نه کنټرول میجرز ډېر زیات ارزاني او اساني. نو د دې څه مطلب شو؟ د دې مطلب دا شو چې کنټرول میجرز به مونږ تر هغې پورې اپلای کوو، خطره به مونږ تر هغې پورې کموو چې د هغې نه پس نور کنټرول میجرز اپلای کول عملي طور باندې ممکن نه وي، یا دونه زیاته خرچه پې کېږي چې هغه خرچه مونږ ته برداشت کول ګرانه شي. نو دغه حد پورې تلو ته ایز لو ایز ریزنیبلی پریکټیکیبل وایي. مطلب دا دی چې خطره دونه کمه کړه چې څونه منطقي طور باندې او عقلي طور باندې ممکن وي، او د هغې نه بیا نور کمول چې کوم دی ممکن نه وي. د هغې نه پس هم موږ سره څه ریسک پاتې کېږي، ته ریزیډوال ریسک وایي، یا به بیا موږ چېرته بیا کله ډسکس کوو. او دا چې کوم دی ډېر سبجیکټیو غوندې میټر دی، هر یو سړی په دې باندې ډسکشن کوي. موږ چې کله هم په سایټ کې کار کوو چاته ووایو چې یاره فلانی کنټرول میجر اپلای کړه، نو هغه په خپل ذهن کې کلکولیشن کوي چې یاره په دې باندې به خرچه څومره راځي او زه به د کومې خطرې نه بچ کېږم. نو چاته چې کوم دی کنټرول میجر ارزان ښکاري او چاته چې کوم دی هغه خطره یا اکسیډنټ افورډ کول ارزان ښکاري. نو دا ډېر سبجیکټیو پرسن ټو پرسن مطلب یې لکه ډفرنټ کېږي، ډفرنټ یو ځکه چې کوم دی ایز لو ایز ریزنیبلی پریکټیکیبل د هر چا لپاره ډفرنټ دی. نو دا ډېر زیات اهم کنسپټ دی، دې باندې پوهېدل ښه خبره ده چې سیفټي والا اسپیشلي پروفیشنلز پوهي. بعض ټایم داسې کنټرول میجرز مونږ پروپوز کړو چې ایز لو ایز ریزنیبلی پریکټیکیبل نه وي، چې هغه کنټرول میجر په خپله د هغه ریسک یا د هیزرډ نه او د هغه اکسیډنټ د نقصان نه ډېر زیات ایکسپنسیو وي، نو هغه بیا پریکټیکیبل نه وي. بس دا یو ټاپک او کنسپټ مې نن ډسکس کولو. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. د الله په امان. السلام علیکم.